د زړی غوسولو طریقه څه ده نن په دې ویډیو کې ان شاء الله تعالی په دې باندې خبره کو او تاسو به مکمل طریقه خیم تاسو به اجازه هم درکوم کچري ظاهره خبره ده نن سبا کې په هر کور کې په هر کلی کې دا معاملہ را پیږي زړی چې کوم دي دا عام بیماری ده او ظاهره خبره ده زړی چې کوم بیماری ده دا بغیر غسولو نه دا بیماری نه ختميږي نو ان شاء الله تعالی تاسو دا ویډیو مکمل وګورئ او مکمل طریقه تاسو چې کوم دي تاسو ته خیمه خو پکاردار چې کم از کم تاسو دا ویډیو مخکې شیر کړئ د صدقې جاریه په تور ځکه چې تاسو ته خبره خیمه او تاسو ته فائدہ رسومه په کاردار چې دا فائدہ تاسو ضرور سي او دا فائدہ تاسو مخکې نور دم خوراکي نو ان شاء الله تعالی په دې کې بس تاسو تم سم ملاويږي تاسو هم فائدہ کیږي نور خلک چې کوم دي نور مسلمانان هغه تمام فائدہ کیږي ظاهر خبره ده چې زړه پچا باندې زړه ولګي او په ټیسټ کې راځي سم پته ولګي چې بھائی زړه دنو بیا زړی د پاره چې کوم دی یو چې تبل چې خلک منډي مختلف طریقې دي د تاسو ته اسانه طریقې خیمه دا غي اجازه تم تاسو ټول ته درکوما تاسو بسو کوي اول با دغه یو پاڼه وګورئ بالکل صحیح سالم د پالکو دا خو د پالکو پاڼه نه ده د پالکو د پاڼې په شان دي د کې تاسو صرف طریقې خیمه نو پاڼه بدل شي وګورئ د پالکو پاڼه د پالکو پاڼه چې کوم دا هغه بالکل صحیح سالم څنګه چې دا داسې بنوي د کې دا سر چې کوم دي څه ده دا جوړ شوی دا شان د میس کې به سوري دي نو بالکل صحیح سالم چې هغه سری نه وي سری نشانونه پکې نه وي زیړ نه وي زیړواله پکې نه وي بلکې بالکل مکمل صحیح سالم د پالکو پاڼه وي او د پالکو پاڼه چې تاسو راوړه اوس مثال طور پر دا قسم مخه تکې نه وي او اول به یو ځل درود شریف وي اللهم صل درود ابراهیم ته ویل کېږي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دا چې تاسو یو ځل وي نو بیا با یو ځل لإلاف قريش سورۃ وي لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بیا بدا سکټ کړئ سمجھ کې خبر راځي بیا به کوم دي سورۃ قريش بیا وي بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بیا به سکټ کړئ او کوشش دا وکړئ چې دا پاڼه چې کوم دا بالکل سیده پکاته بیا وي دا سره چې مثال طور پر دا تاسو د سکټ کوی کنه یو طرف ته تاسو کټ کړل بیا بل طرف ته دا سينو بلکې یو طرف تاسو کټ کړل نو بیا بل طرف ته چې کوم اوچت زید نو هغه بیا د سکټ کې برابر به کې دا شان دي یہ داسي یو ځل الاف قریش صورت په بیا دا شان دي کټ کې بیا بسم الله ویل الاف قریش صورت په بیا دا شان دي کټ کې دي پکاته مزه پکاته دا شان دي لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف دا سکټ شو نو بیا دا شان دی لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف دا سی بیا بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف دا سی بکټ بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بیا ودا سے کټ کې دا لګو چت کنه ایدا بل سي کټ کې دا شان دي پکا ته بځې رسي بالکل او مکمل چې کله پاڼه ختم شي دا غي واخه پوری بتاسو لإلاف قريش وي چې کله پاڼه ختم شي نو بیا لإلاف قريش تاسو نو د هغه نه بعد بس اوکے بیا په اخر کې بیا یو ځل درود شریف وای اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دا په اخر کې په غبانی به پوګای دا چې کوم د عمل بتا سدري روزي وکړي دا شانتي په پالو کو باڼه دغه طریقه اول بچ کوم د درود شریف وای بیا بچ کوم د بمیس کې لله فی قریش په وای صورت په وای چې یو ځل وای بیا دا شانتي کټ پګه بیا چې کوم د دویم ځل وای بیا دا شانتي کټ کې دا شانتي سلسله په ختم دا سره چې ټیړای بولته دي کاګه به نه وي بلکې سیده پکاته دي دا شانتي چې ټیړه والا به راځي دا شانتي هغه حساب برابر وای دا شانتي پکاته به سیده دا شانتي دا عمل چې کوم دی دا تاسو سو روزي کوي درې روزي مسلسل کوي دا سره چې تاسو میس کې وقفه وکړئ درې روزي تاسو مسلسل کوئ ان شاء الله تعالی دا پاڼه بچ کوم دی پورا د وی خبره تاسو دا شانتي کټ کوي سیده پکاته رسي تاسو چې کومه طریقه ما خپل نو په اخر کې بیا څو کوي درود شریف وای په هغه باندې وکړي نو ان شاء الله تعالی د دې سره الله رب العزت چې په چا باندې جوړوي هغه ته الله رب العزت د دې په ذریعہ باندې شفا ورکړي دا عمل سره ډیر آسان عمل دی او ما تاسو ټول ته د اجازه درکو لیکن دا ویډیو سره مخکې د صدقه جاریه په تور مخکې هم
سند کې خلکو ته شیر کې چې نور خلکو ته د دې بذری باندې نه فورسي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.